بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم ورور دا پښتنه کړې ده چې موږ دا په سفر کې یا د کور په خوا روان یو یا په بله خوا روان یو، نو دغه روژه کله اوږده سي کله لنډه سي. چې د مشرق په خوا روان سو نو ژر ماښام سي، هلته د کومه ښاره چې موږ روان سوي هلته ماښام نه وي، دلته چې موږ بل ښار له راځو هلته ماښام سي. او یا د مغرب و طرف ته روان یو، نو هغه چې موږ ځو المر لوړېږي، چې موږ ځو المر لوړېږي، نو روژه ډېره اوږده سي. نو موږ په داسې صورتحال کې زموږ دپاره څه حکم دی؟ علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 210 هغه لیکلي دي که چیرې په روژه کې جهاز د مشرق و طرف ته روان وي نو دا ورځ کښنی سي، ځکه هلته المر بیا ژر پرېوځي. نو بس چې کوم ځای له ته ورغلې په کوم ښار کې وي المر پرېوتې، بس ته خپل روژه ماته کړه، ځکه د روژې نوم د صبح صادقه څخه د غروب افتاب پرې د خوړلو څښلو څخه ځان منع کول. په حواله سره د البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 259. که چیرې هوایي جهاز د مغرب و طرف ته ځي نو دا ورځ اوږده سي، نو په 40 د صبح صادقه څخه په 40 غنټې کې دننه که چیرې المر پرېوتې نو چې المر پرېوتې بس بیا روژه ماته کړه. او روژه ماتولو کې به د لاندې د مځکې اعتبار وي، د لوړې اعتبار به نه وي چې پر کوم ښار باندې ته یې آیا هلته المر پرېوتلی دي او که نه دی پرېوتلی، د هغه اعتبار به وي. په حواله سره د شرح التشریح فی التصریح صفحه نمبر 15 او 16. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.